کندهار کې میاشت ملي پولیس ترافیک او د عامه نظم سرتیري وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواوې د نامعلوم ملت له مخې ځنډېدلي چې دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. امنیتي سرتیري وایي د ژوند د نورو ناخوالو او ننګونو سره سره یې مرکزي حکومت په میاشتو معاشونه ځنډوي چې دې کار یې دندې له ستونزو سره مخ کړي دي. پولیس د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي. په دې اړه د کندهار درو تنو پوليسو میلمه راډیو ته داسې وویل: په کور کې یو مټ وړنه لرو، مریضان په شفاخانه کې پراته دي. په دا 3 میاشتې مو یوه روپۍ معاش نه دی لیدلی. داسې مشکل ډېر ټینګ مشکل لرو چې مریضان هم لرو، په جوب کې یوه روپۍ نه لرو. چاته ویلی هم نشو چې چاته ووایي هېڅوک وایي دی معاش ما والا دی، هېڅوک موږ ته پاملرنه نه کوي. زموږ د کورنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې دا زموږ معاشونه پر وخت راکړي. دوغونجې نه لرو چې خالي د جوب خرڅ د یو لارې کرایه کړو. معاش د 2 میاشتې کې نه دی اخیستی. د حکومت دا غوښتنه لرو چې معاشونه پر وخت راواله کړي. عسکر ډېر مشکل دي د معاشو سره. هو اقتصادي مشکلات مو ډېر دي، یخ هم دي، بیا په وخت کې په یخ کې چې معاشونه نه وي عسکر ډېر دغه په مشکل کې. د کندهار د امنیه قومندانۍ چارواکي په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو د کندهار د والي مرستیال عبدالحنان منیب وایي چې له مرکزي ادارې سره یې ستونزه شریکه کړې ده او امکان لري چې تر راتلونکې اونۍ پورې پولیسو ته تنخواوې ورکړل شي. واقعا د کندهار د پولیسو د تیرو 2 میاشتو راهیسې یعنی اقرب و کوس او ترڅنګ یې د 1999 مالي کال چې د دې میاشتو مخ په خلاصېدو ده معاشات نه دي اجرا شوي. دغه ستونزه موږ د امنیه قومندانۍ له طریقه وزارت داخلي مقام سره شریکه کړې ده. نو روزمره یې تعقیبوو، وعده راکړه شوې ده چې دغه ستونزه به په راروانه هفته کې حل شي. کندهار ته به د پولیسو د معاشاتو بودجه او تخصیص انتقال شي او په راروانه هفته کې به ورته اجرا شي. نو اصلا د مرکز څخه دلته کندهار ته د پولیسو د معاشاتو هغه بودجه او تخصیص نه دی رارسېدلی. سویلي ولایتونه چې ملي پولیس پکښې د تروریزم جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي د هوایي او پر وخت ځمکني ملاتړ له نشت څخه هم شکایت کوي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.